نن خبره کوو د باچا خان په جدوجهد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رښتیا دی سره ساجد ټکر حاضر دی. نن خبره کوو د باچا خان په جدوجهد. آیا دا جذباتي جدوجهد او تحریکو که د ځینې مشاهدات په بنیاد باندې و؟ موږ به لږ شانتې وروستو ځو هغه دور ته کم دور کې چې دلته ښکېلاکو د فرنګ لخوا او پښتانه د هغوی په پنجو کې وو. دا خاوره دا د پښتنو وه، خو په دې باندې اختیار د پښتنو نه و. دغه دوران کې بیا باچا خان ګوري غیر چاپیره کله چې هغه خپل زلمیتوب ته رسي چې دا خاوره خو زموږ ده، د دې اختیار ولې زموږ نه دی. بیا هغه د فرنګي سرکار لخوا د پښتنو سره چې کومه رویه ده د هغې کتنه کوي، د هغې مشاهده کوي او باچا خان ته عجیبه قصې مخې ته راځي. په زړه کې سوالونه راولاړیږي چې دا زموږ خاوره ده، نو په دې باندې اختیار زموږ ولې نه دی؟ اخر ظلمونه ولې په پښتنو باندې کیږي؟ اخر فرنګی راغلی ولې دی؟ اخر منګه غلامان ولیو اگر چې زمونږ یو اوږد تاریخ دی. په دې هر څه باچا خان په بیلابیلو زاویو سوچ کوي. هغوی ته دا احساس وشه چې کم دا د فرنګ ښکېلاک دی او پښتانه د دوی په پنجو کې دي، نو په دې به کار کول وي، خو په جذباتي توګه نه. یعنی باچا خان دا کتل چې فرنګی دلته ظلمونه کوي، وهل ټکول کوي، خلکو ته د خپلې خوښې سزاګانې ورکوي، په غږ هم پابندي ده او په خبره هم پابندي ده. باچا خان جذباتي کیږي نه، په پښتنو دا غږ نه کوي چې تاسو ټوپک راواخلئ. بیا هغه دا هم مشاهده کوي چې کم مغولو دلته هغه هم د پښتنو د تقسیمولو کوشش کړی او پښتانه د یو بل سره لاس او ګریوان کړیو. بیا فرنګی هم په دغه هڅه کې او د ډیوایډ اینډ رول په زور باندې هغې دلته خلک چې کم دی نو هغه تقسیم کړي وو. باچا خان فکر وکړه چې دغه اتفاق په راوستل غواړي، پښتانه به یو کول وي چې کم د دوی زور مات کړی شوی دی، چې کم پښتانه د یو بل په ګریوانونو کې پراته دي او ویشل شوي دي او د دوی غږ یو نه دی، نو دغه غږ به یو کول وي، پښتانه به په یو ټغر کینول وي او د دوی ترمنځ به اتفاق جوړول وي. باچا خان اول د دغه دور د خپل ولس ناروغۍ په ګوته کوي چې په دوی کې اتفاق نشته، تربګنۍ دي، دشمنۍ دي، د یو بل په ګریوانونو کې پراته دي. بیا وایي چې تعلیم طرف ته پام نشته دی، او بیا دا هم ګوري چې مطلب دا دی د خپلې ژبې او کلتور نه هم په لرې کېدو دي، روزګار طرف ته هم چې کوم دی نو پام نشته. او بیا دا هم مشاهده کوي چې پښتانه په سیاسي توګه هم مطلب دی چې وروستو پاتې دي. دا ناروغۍ مخې ته راځي. باچا خان په جذباتي توګه نه بلکې د خپلې مشاهدې په بنیاد باقاعده په ساینټیفیک توګه، په ساینسي توګه د دې د علاج او د دې د درملنې کوشش کوي. باچا خان اول په پښتنو د اتفاق غږ کوي چې تاسو خورونه یې ولې یو بل سره تربګنۍ کوئ، ولې دشمنۍ کوئ، د یووالي غږ پې کوي. انجمن اصلاح الافاغنه جوړوي، جرګه جوړوي. بیا د پښتنو د روښانه سباون دپاره آزادې مدرسې جوړوي او دغه شانتې بیا دلته چې کم څه هم د پښتون قام د دې ولس په ګټه وي هغه ګامونه پورته کوي. که هغه مونږه د مشاعرو په شکل کې ګورو، که هغه مونږه د سټیج ډرامې په شکل کې ګورو، که هغه مونږه د صحافت یعنی د پښتون مجلې په شکل کې ګورو، او که هغه بیا د یو لوی سیاسي پلیټفارم خدایي خدمتګار تحریک په شکل کې ګورو. که په دې نظر اچو په دې ارڅه د حالاتو
مطابق چې کومه تقاضا وه د نن نه 100 کاله پخوا، نو د باچا خان فکر هغه جذباتي نه و. یعنی ټوپک راخستل ډیر اسان کار و چې باچا خان په پښتنو غږ کړی چې ټوپک راواخلی جنگ کوو. خو له دې وړاندې هم په دغه وختونو کې دلته جنګونه شوي وو. آیا د هغې ګټه وه؟ باچا خان پوهېده چې د پښتنو مبارزه اوږدمهاله ده. دا د حقوق او په وسایل د اختیار مبارزه ده، د خپل شناخت مبارزه ده. نو دا به موږ د پوهې په بنیاد کوو، د زغم صبر په بنیاد به کوو او په سیاسي توګه به کوو. ځکه نو د باچا خان چې کوم جدوجهد دی یا تحریک دی، نو دا په جذباتو اډانه نه و، بلکې دا باقاعده یو فکری او ارتقایی عمل دی. ځکه تاسو د باچا خان که ګامونو ته وګورئ، یعنی انجمن اصلاح الافاغینا، جرګه، آزاد مدرسې، سټیج ډراما، مشاعره، پښتون مجله، او بیا مطلب چې خدایي خدمتګار تحریک او داسې ورپسې ځای د ژبې دپاره کار کول، د پښتو ژبې په املا کار کول، دا ټول هغه ګامونه دي چې باچا خان به تدریج په دې باندې کار کولو چې پښتانه بیدار شي او چې کومه مبارزه ده هغه دوی په داسې یو انداز وکړي چې دوی ته پکې کم مشکل نه وي. خو له دې هم اهمه دا ده چې دوی پوه وي چې دا مبارزه موږ ولې کوو، دغه زغل موږ ولې شروع کړی دی. یعنی که سیاست موږ غواړو، که د ووټ حق غواړو، که په دې خاوره زموږ حق دی یا اختیار خبره ده، دا ولې موږ کوو او د دې د کور دپاره بیا سیاسي هلې ځلې. نو دا که ګورو موږ د باچا خان جدوجهد ته، د هغوی فکر ته، تحریک ته، نو هغه په هیڅ ډول هم جذباتي نه و، بلکې هغه باقاعده د مشاهدې په بنیاد او بیا چې کوم په انداز باندې هغې په دې کې پرمختګ کوي، ګامونه اخلي او خبره کوي او کومه مفکوره مخې ته راوړي. نو ځکه نن سبا دا ځینې خلک اکثر تپوس وکړي چې د باچا خان جدوجهد یا د هغه تحریک آیا جذباتي و. نو موږ ډېر په اسانه ویلی شو، دا خو ساده خبره ده، ښکاره خبره ده چې جذباتي نه و. که جذباتي و نو د جذباتو لار هغه وخت کې ډېر اسانه وه چې په قام یې غږ کړی و چې بس ټوپک راواخلی جنگ کوو. خو باچا خان دغه لاره غوره نه کړه او دغه شانتې بیا د عدم تشدد لاره خپلول. باچا خان ویل چې په جنگ کې ګټه نشته او عدم تشدد یو داسې لاره ده چې په دې کې شکست نشته. دا لاره اگر چې اوږده وه اوږده ده، خو بهرحال که په دې باندې مبارزه وشي، په سیاسي انداز کې د خپل حق غوښتنه وشي، د خپل اختیار تپوس وشي، د خپل شناخت لپاره خبره وشي، نو مطلب چې دا یوه ټسټډ لاره ده چې کومه د عدم تشدد لاره ده، چې کومه مفکوره ده. نو په سیاسي انداز کې که په دې خبرو وشي، نن سبا هم چې کومې زمونږ مسلې دي، معاملې دي، که هم په دې انداز په دې باندې مونږ وغږیږو، نو چې کومې هم مسلې دي د هغې حل راوتی شي. خو که په هغې باندې هم په حقه انداز کې خبره وشي. نو دغه سوال چې آیا د باچا خان مفکوره جذباتي وه؟ بالکل جذباتي نه وه. هغې مشاهدات وکړل، غیر چاپیره وکتل چې په چاپیرچل کې څه روان دي، هغه وخت کې د فرنګ کردار څه دی، بیا د پښتنو حالت ته وکتل چې ولس په کم حالت کې دی، کمې کمې ناروغۍ دي چې په حیث د قام مونږ په هغې کې ښکیل و اخته و، بیا د هغې تداوي، د هغې علاج په کم انداز باندې باچا خان کوي. نو هغه یو مطلب چې ارتقایي او ښکاري داسې چې یو بالکل په ساینسي ډول باچا خان په دغه لړ کې کار کړی دی. ځکه نو د باچا خان د تحریک د 100 کاله نه هم زیات وشو، خو هغه فی الحال روان دی. ځکه چې تحریکونه اوږدمهاله وي، د دې سفر چې کوم دی هغه هم چې کوم دی نو اوږدمهاله وي، هغه روان دی، هغه خبره کیږي، د حق هم کیږي، د امن هم کیږي او د اختیار هم کیږي. که جذباتي وو نو بیا به په ډیره لنډه موده کې دغه تحریک سر ته رسېدلی و، خو د دې بنیاد چې کوم دی نو هغه په جذباتو نه و، بلکې هغه په فکري توګه و. ځکه نو هغه تحریک د باچا خان خدایي خدمتګار تحریک نن هم دوامدار دی.